الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قدرمنو مستمعين و مستمعات او د پیغام تلویزیون او ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ او ستاسو د نن درس موضوع ده انواع الکفر، د کفر اقسام او ډولونه. لکه مخکې مونږ یو درس کې دا خبره کړې وه چې دا کفر څو ډوله و، نو دې وجې نه کافران هم په څو قسمه دي. په یو درجه کې کافران قرار نه لري. د کافرانو خپل مراتب دي، درجې دي، ډولونه دي، انواع دي، او ټول کفار هغه یو شان نه دي. په دشمنۍ کې د اسلام سره او د قرآن سره د مؤمنانو سره د چا دشمني ډېرې، د چا کمی، د چا درمیانۍ. دغه شانته علماء کرام خاص کر د عقیدې علما د کفر په رابطه باندې د کفر تقسیمې هغه 5 قسمو ته کړی. اول خو دا کفر هغه 2 قسمه دی، چې یو کفر اکبر دی او یو کفر اصغر دی. یا په بل تعبیر یو هغه کفر دی چې هغه د اسلام نه سړی پرې خلاصیږي او خالدا مخلدا فی النار، په جهنم کې به دی همیشه پروت وي. او د داسې کافر دپاره لا تنالو شفاعت الشافعین، د سفارش کوونکي سفارش هم ورله نشته او نه ورله فایده کوي. او د دې دا کفر کله په اعتقاد سره وي، کله په وینا سره وي، او کله په فعل سره وي، کله په شک سره وي، او کله په اعراض سره وي، کله په استکبار سره وي. نو د دې وجې نه دغسې کافران هغه په څو ډوله دی، او دغه کفر هم دغسې په څو قسمه دی. چې د هغې کفر اقسام هغه علماء کرام 5 انواع 5 قسمه ښودلي دي، چې دا کفر 5 قسمه دی. یو د هغې نه هغه ته کفر التکذیب وایي، چې یو سړی کافر شوی او د ده د کفر وجه هغه تکذیب دی. دی الله نه مني، تکذیب کوي، قرآن نه مني، تکذیب کوي، پیغمبر نه مني، تکذیب کوي، او شریعت نه مني، تکذیب کوي، او په خپل خواهش او په خپل منشه باندې چلیږي. او د دې دلیل قرآن کریم کې د سورة عنکبوت 88 نمبر آیت دی. الله سبحانه وتعالی فرمای: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
وای دین بل لوی ظالم چرته کېدلی شي چې دی په الله سبحانه وتعالی باندې دروغ تړي، افترا کوي او بیا هغه ته نسبت کوي، او کذب بالحق او بیا د حق تکذیب کوي، حق نه انکار کوي، نیمني نسبت د دروغ ورته کوي چې کله دته د حق راشي. لکه قرآن کریم حق دی، پیغمبر علیه السلام حق دی، زمونږ او ستاسو دا دین حق دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعا کې به دا خبرې کولې چې اللهم انک حق، یا الله ته په حق یې، وقولک حق، وینا دې حق ده، ووعدک حق، وعدې دې په حق دي، والنبیون حق، انبیا دې په حق دي، په حق را لېږلي دي، ومحمد صلی الله علیه وسلم حق، او دا زه پیغمبر دیم چې لېږلی یم په حقه، والجنة حق والنار حق، جنت هم حق دی، دوزخ هم حق دی، او دا الله پیدا کړي دي. نو دې وجې نه د دې حق نه یو څوک چې انکار وکړي او دې ته دروغ ووایي او تکذیب یې وکړي، نو دا کفر دی. د دې په کفر کې هېڅ شک نشته. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې آیت په آخر کې څه فرمایي چې الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا دا جهنم چې الله پیدا کړی دی، دوزخ پیدا کړی دی، دا ټکانه نه ده د پاره د داسې کافرانو چې الله ته نسبت د دروغو کوي، الله ته داسې تکذیب کوي، نسبت د تکذیب کوي، نه مني، قرآن نه مني، دروغجن ګڼي، پیغمبر نه مني، دروغجن ګڼي، آخرت نه مني، دروغجن ګڼي، نو دې ته وایي کفر التکذیب. د دروغو د وجې نه دی کافر شوی دی، سبب هغه دا دی چې دی په دې کې دروغجن دی. نو کله کفر هغه کفر د تکذیب وي. دویم قسم کفر چې هغه دی کفر الاباء والاستکبار. کله یو سړی کافر شي او کفر کوي د وجې د انکار نه، ځان غټ ګڼي، انکار وکړي وایي نه منم. او دا په قرآن کریم کې په سورت بقره کې 40 نمبر آیت دی، د دې کفر الله ذکر قرآن کریم کې کړی. لکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وایي کله چې مونږ وویلې ملائکو ته چې تاسو سجده وکئ په طرف د آدم علیه السلام، په دې سجده کې ډېر غټ تفصیل دی، خو یو توجیه پکې دا ده چې سجده وه د الله دپاره، او آدم علیه السلام په مرتبه د درجې د کعبې، لکه موږ سجده کوو الله ته، خو جهت هم د کعبې په طرف، نو دا حکم د الله د طرفه وشو، اسجدو سجده وکئ د آدم علیه السلام په طرف. او یا په هغه وخت کې سجده هغه جایز وه، دا سجده د تعظیم وه، او دا سجده د آدم علیه السلام د اکرام دپاره وه. نو په دې وخت کې ټولو سجده وکړه، ټولو ملائکو، فسجدو منګرم الا ابلیس، شیطان ونه کړه، ابا هغه ځان غټ وګاڼه، ممانعت یې وکړه چې زه څنګه هغه له سجده وکړم، خلقتني من نار وخلقته من طین، زه دې پیدا کړی یم د اور نه او هغه دې پیدا کړی د خاورې نه، انا خیر منه، زه خو د هغه نه غوره یم. قیاس یې وکړه. و اول من قاس فی مقابلة النص ابلیس، اول هغه کس چې د نص او د قرآن او دلیل په مقابل کې چې قیاس کړی، ابلیس کړی. نو څوک چې د قرآن او حدیث په مقابله کې په قیاس او عقل پسې ځي، دا د ابلیس پیرو وي.
دا فایده تر راووته. نو دې د وجې نه ابلیس ابا وکړه، ځان یې غټ وګاڼه، او حال دا چې کله حقیقت ته وکتلی شي د اور نه په خټه کې ډېرې فایدې دي. اور خو سوځول کوي، ګرمول کوي، اما په خټه کې بوټي زرغونېږي، ونې پکې نالیږي، او دارنګه په دې کې خلک آبادي کوي، کورونه پکې جوړوي، بیسمنټونه پکې جوړوي، او ډېر فواید دي په دې خټه کې، غلې دي، دانې دي، او دا میوې دي، دا په دې کې پیدا کېږي. خو بې ځایه قیاس یې وکړ. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې دا ابلیس کان من الکافرین، یو معنا دا ده صار من الکافرین، په دې دی کافر شو. دې د وجې نه دا دویم ډول د کفر دی. دریم ډول د کفر هغه کفر الاعراض دی، مخ اړول، او دا اعراض کلی اعراض د دین نه، چې یو سړی معرض عن الدین وي، عن الاسلام وي، عن التوحید وي، عن الرسول وي، عن القرآن وي، نو بالکل دا کافر دی، په کفر کې شک نشته. دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی په سورة احقاف 3 نمبر آیت کې فرمایلی دي والذین کفروا عما انذروا معرضون. هغه خلک چې کافران شوي دي، د څه د وجې نه کافران شوي دي؟ چې کله دوی ته دعوت کېده او تبلیغ کېده، انبیا علیهم السلام ورته دعوت ورکاوه، معرضون، دوی به استعراض وکړه. د اعراض مخ اړول دا یو لویه بیماري ده، هلاکت دی د انسان دپاره. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په یو بل ځای کې فرمایي، قرآن کریم آیت دی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا. وایي څوک چې اعراض وکړي زما د دین نه، د قرآن نه، د الله د حکم نه، نو زه به وایي د هغه زندګي لنډه او تنګه کړم. د دې وجې نه یو سړی چې دین پکې وي، توحید پکې وي، سنت پکې وي، او شریعت باندې عمل وي، د هغه زندګي پرسکونه وي، خوشحاله وي، او د سعادت نه ډکه زندګي وي. او دا خو په دنیا کې، او بیا چې کله آخرت شي په هغه کې نومزي وي، جنت وي، عملنامه پکې لاس وي، د الله دیدار وي. او چې اعراض کوي نو په دې آیت کې سزا بیا دا ده چې په ورځ قیامت به یې ړوند راپاسي. او وجه دا ده چې د په دنیا کې ځان ړوند کړی و د حق نه، د قرآن نه، د پیغمبر نه، د قیامت نه. نو الجزاء من جنس العمل. نو ځکه دې ته کفر الاعراض وایي. پنځم قسم کفر هغه کفر د نفاق دی، چې هغه ته نفاق اعتقادي وایي. هر منافق اعتقادي دا کافر دی، ځکه چې هغه په زړه کې کفر ساتي، د کفر عقیده لري. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په سورة منافقون کې 3 نمبر آیت دی فرمایلی دي ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا. ایمان راوړ بیا دی کافر شوی دی په کفر اعتقادي سره، چې نفاق اکبر دی. فتبع على قلوبهم، الله مهر لګولی دی د دوی په دې زړونو باندې، فهم لا يفقهون، دوی کې فقاهت نشته، د دین فقاهت منافق نه لري. که چیرې د دین فقاهت لرلی نو ده به دا نفاق نه کاوه. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله چاله چې د خیر اراده وکړي نو هغه لره فقاهت په دین کې ورکوي. په دین کې فقاهت دا ورونو د دې حدیث یو مفهوم دی، هغه دا دی چې چاله الله په دین کې فقاهت ورنکړي نو هغه لره د خیر اراده نه ده کړې. نو چاله چې الله
په دین کې فقاهت ورکي هغه له د خیر اراده کړې. یو سړی دی موحد دی، مؤمن دی، مسلمان دی، متبع سنه دی، ملتزم دی، متشرع دی، نو پوه شه په دې چې الله دله د خیر اراده کړې. او چې یو سړی کافر دی، مشرک دی، منافق دی، قبوري دی، بدعتي دی، فاسق دی، فاجر دی، ګناهګار دی، زناکار دی، شرابخور دی، ظالم دی، نو په دې پوه شه چې په ده باندې الله د خیر اراده نه ده کړې. ځکه الله سبحانه وتعالی ته سوال پکار دی چې ربه مونږه د خیر چابي جوړ کړه، مفتاح جوړ کړه او مغلاق د شر مو وګرځوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا کول چې الله مونږه د خیر کیلي جوړ کړه او د شر کیلي او چابي مه جوړوه. د خیر کارونه کول پکار. دویم ډول د کفر چې هغه کفر اصغر دی او مخکې مونږه تقسیم او انواع او ډولونه د کفر اکبر 5 قسمونو ته تقسیم که. اوس دا کفر اصغر چې دی دې ته کفر دون کفر هم وایي او دې ته کفر نعمت هم وایي، کفران نعمت چې ورته وایي، او دې ته کفر معصیت هم وایي. او صاحب د دې دام د خطر سره مخ وي او په دې باندې ډېر وعید دی، شدید دی او زورنه ده، رټنه ده. او دارنګه دام د کبائر الذنوب نه یوه لویه ګناه ده. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورة النحل کې 83 نمبر آیت دی یعرفون نعمت الله، د الله نعمتونه پیژني، ثم ینکرونها، بیا د دې نعمتونو نه انکار کوي، یعنی کفر کوي چې دې ته کفر اصغر وایي. و اکثرهم الکافرون، او اکثره د دوی چې دي دا په کفر کې واقع دي چې د نعمتونو ناشکري کوي. نو د دې وجې نه حدیث کې هم د دې ذکر ډېر راغلی. لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه اکثره ستاسو زنانو ګورم چې په جهنم کې پراته د زنانو په جماعت باندې داسې تېرېدلو. بیا هغه وجه وښوده چې وجه دا ده چې تاسو تکفرن العشیر، د خپل خاوندانو کفران کوئ، شکر نه ادا کوئ. و تکفرن الاحسان، او د هغه احسان نه انکار کوئ. که هغه څومره تاسو سره نیکۍ وکړي، خاص کر د ښځې چې کله خاوند له په غوسه شي او خفه شي وایي تا ما له سره څه کړي دي، ښه دې وایي ته راوښیه، هغه به ټول عمر ورسره ښه کړي، وایي د تا هغه ښه ما ته راوښیه څه ښه دې کړي. د دې وجې نه دا مثالونه دي په احادیثو کې. لکه حدیث کې دا هم راځي من حلف بغیر الله فقد کفر. نو دلته د کفر نه مراد کفر اصغر دی. یا په یو روایت کې راځي فقد اشرک، شرک یې وکړه. نو قسم په غیر الله سره دا کفر اصغر دی نه اکبر. یا حدیث کې راځي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، د مسلمان سره جګړه کې کنځلې کول، بدردې ویل دا فسق دی، او د هغې سره په جنګ کې راتلل دا کفر دی چې دې ته کفر اصغر وایي. یا حدیث کې دا راځي ولا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم بعضا، یضرب بعضکم رقاب بعض. تاسو زما د مرګ نه وروسته کافران کېږئ ما چې بیا یو بل سره جګړې کوئ او یو په بل ګزارونه کوئ. نو په دې سره مؤمنان خو خپلو کې خامخا جنګ جګړه کوي، تر دې کله په یو بل ډزې کوي، ټوپکې راوباسي او سنګرې ونیسي. نو په دې باندې د اسلام نه نه وځي، بلکې په کفر اصغر کې دوی واقع دي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، وایي که چیرې دوه ډلې د مؤمنانو نه په خپلو کې په جنګ شي، نو وګوره الله سبحانه وتعالی د دې دوه ډلو چې جنګیالي دي، جنګونه کوي، تعبیر یې کړی چې دا مؤمنان دي، مؤمنان به یې خپلو کې به جنګ کوي. نو په دې باندې هغه کفر اصغر دی نه اکبر.
یا حدیث کې دا راځي چې اثنتان فی الناس هما بهم کفر الطعن فی النسب والنیاحة علی المیت. دوه څیزونه دي په خلکو کې چې دا دواړه تقریبا وایي کفر دی، چې یو طعن او جرح کول په نسب دی یو چا کې، او بل په مړي باندې ژړا. او دا خو یو طبیعي خبره ده. بعضې خلک وایي دا د فلاني زوی، دا د جولا زوی، دا وایي بې نسب او نسب یې نه ده معلوم، او دا د ګجر زوی، یعنې داسې د نسبو ښکتوالی حقارت هغه بیانوي، ذکر کوي. نو د دې وجې نه حدیث کې د دې ډېر زیات مثالونه دي. لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیه فهو کفر. تاسو خپل نسبتونه بل ته مه کوئ. یو سړی دی، پلار معلوم دی، مور معلومه ده، او دی ادعا کوي خپل نسبت بل چاته کوي، دا کفر دی. خو مراد د دې کفر نه هغه کفر اصغر مراد دی. لکه عبدالله ابن عباس د هغې دا اصطلاح وه چې کفر دون کفر. نو د دې وجې نه لکه علما په دې آیت کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، چې څوک د الله په کتاب فیصله نه کوي نو دا کافر دي. نو ډېر داسې حکام دي او حاکمان دي د الله په دین فیصلې نه کوي، نو هغه ته مونږ کافر نه شو ویلی چې دی د اسلام نه پرې خلاص شو. ځکه ورونو یو ترک د ما انزل الله دی، یو هغه التحلیل و التحریم دی. په ترک د ما انزل الله حاکم نه کافریږي، اما په تحلیل و په تحریم بیا په هغه باندې کافریږي. دا د علماو یو اتفاقي خبره ده. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دین باندې فقاهت نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ او تاسو ته هغه علم چې هغه علم د قرآن دی، د سنت دی، علی فهم السلف، هغه را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد